السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، هیله ده تاسې ټول به روغ اوسئ. نن ویډیو خاص د نجونو لپاره ده. تمه ده تر پایه راسره ملتیا وکړئ. اول له هغه چا سره واده وکړئ چې هم تا ته احترام لري او له تا نه احترام غواړي. احترام په اړیکه کې مینه پیدا کوي او هغه څه چې د خاوند او ښځې ترمنځ خوښي زیږوي یو بل ته احترام او درناوی دی. ښځې دې پر دې پوه شي که غواړي په خپل راتلونکي ژوند کې یې په خاوند ګرانې اوسي تل دې ورته درناوی وکړي. خاوند له مینې ډېر ستاسو د احترام تږی وي، نو د ګډ ژوند لپاره هغه اړین څیز چې باید په پام کې ونیول شي هغه د یو داسې کس موندل دي چې په خبرو او عمل کې تل تاسو ته درناوی وکړي. دوهم، هغه کس چې هم خپله د اعتماد وړ وي او هم پر تا باور ولري، پرته له شکه چې باور اړیکې پیاوړې کوي او کلکوي یې. باور د اړیکې ټینګېدو لومړنی اړین څیز دی. که باور نه وي، اړیکه به د څو شېبو په اوږدو کې له منځه لاړ شي. اړیکې لکه ونه ده او باور یې اوبه. که چیرې باور نه وي، د ګډ ژوند ونه به مو ډېره ژر وچه شي. ښځې دې پر دې پام وکړي چې داسې یو کس غوره کړي چې هم خپله رښتینی وي، چې تاسې پرې باور وکړئ او پر تاسې هم باور ولري. په یاد ولرئ که ژوند مو څومره سختیږي هم تاسې باور مه ماتوئ. دریم، هغه کس چې ستاسو د پرمختګ مخه ونه نیسي. په اوسني وخت کې ښځې ډېری یې د درس او دندې لپاره له کور څخه بهر ځي او هره ښځه دا خوښوي چې خاوند یې د درس ویلو او پرمختګ برخه کې وهڅوي. نو کوښښ وکړئ د راتلونکي ژوند لپاره داسې څوک غوره کړئ چې د نورو ځانګړنو سره سره ستاسو هڅوونکی واوسي.